کېږم پوزه مې پرې کا چې په تا مینېدمه او بله ټپه به وکړم خلک تپوس له د رنځور دي زه چې رنځور شم نو د جانان تپوس له ځمه اسحاق وایي د پښتو متل کومه جي د پښتو متل دی وایي جیټ او هړ دننه په شکال بادرو په ونه دا څنګه ته مو یا پیسې باندې اخلي چې موږ دا کار خلاص خو دا پیسې خلاصوم درته په ونه دا ولا ها ولا ما بس خدي ها ته ولا د شم دې دا ول مننه کوم تاسو د پر انجینر علي زموږ جادوګر ملګری ډېر ښکلي مشران راغلي دي او په ورلا کا راغلي دي سره د معاذ او راډیو د ټول ملګرو مننه کوم هلو پریګره ځایره لوز دی یار کړل پیټ په وړي دا دی نه پرې ډبل هلو دا پیټ په وړي بیا به دا نه هلو پریګره نه دی ټیټ کدا ټیټ کړه دا ټیټ نه دی دا ټیټ نه دی کنه یار کینه معلوم یو کو پڑا کینه هلو اواورې راړې دا به کېږي دا به روز دې دا مسؤل لري کار دی وکړه شاعر دومره ته وښایي دا د شاعر خلک چې نه خولي ګوري ورته تا چې مخ پټ کړ نو ګزار دی وکړه دا د چا شعر دی مشهور غزل نه ولې داسې کوئ تصفیق خو ډېر بازوکه بادابه خلک دی خش وله ډېره چې انکار دی وکړه زما د واړه عمر کار دی وکړه خلک خاطره زه د تا نه چا وړی یم وار به دې راشي خو که وار دی وکړه د کبډي سټار لوبغاړی کوم یو دی د ثوابای د ټولو نه سټار لوبغاړی دا واخله عزیر یقینا چې سټار لوبغاړی دی الراونډر دی نیول کوي تښتېدل کوي چې وي نه وي نو ته به ورته پتون وي او هغه به درته خاندي روان به یې دنه نیولې ډېر ګران دي خپله لوبغاړی موږ د عزیر ډېره زیاته مننه کوو عزیر دپاره لږ لاسه کوم یو جهان مننه د یوسفزو چې فردل الله ته په خیرالي وم زموږ ډېر خپله بشر ډېره مننه کوو ډېر ملګري دي د کډي ډېر ملګري دي ټولو کډیوالو ته زیدوالو ته په خیرالي وایو مننه کوو جنید ته په خیرالي وم زموږ سکورر پرونې په سټیډیم کې کیچ نیولې دی په تماشایانو کې او 1500 نقد انعام یې اخیستی دی پرون داسې و چې کراوډ کې چا کیچ ونیسه 500 روپۍ د کیچ نیولې پرون 1500 روپۍ یې اخیستي دي په کراوډ کې ناست و پرون فخر زمان په 20 میچ کې 128 رن جوړ کړي وو په اوپننګ له راغلی او نټ آوټ تللی او هغه د انډیا سره چې کومې کانې کړې وې نو هغې پرون په شامنټو کې کړي دي اترشا باندې ډېرې ټکې والې وې درې څلور ټکې په هغه والې وې او ښکلې لګو شوي وې مونږ نیغ په نیغه خو ډېرو ملګرو کتلې او دلته هم ډېر ملګري راغلي وو دلته هم میچ و زه معذرت کوم چې پرون نیمه ځای شوی هلته کې په سټیډیم کې 10 روپۍ مې په لاس کې پاتې دي او یو ټپه به ترې وکړم چې د ګاډي سر په ګټو وله دا څه وه یار اسحاقه تا نه خو زه ټپه نه شم کولی ما یو لږ ته ویم موږ ته داسې ټپې وکړه چې سترګې پکې څلور ځله راځي نو هغه دوه ټپې وکړې دوه ته بیا ما وکړې چې سترګې د سترګو نه شرمېږي او جرګه کې سترګې د یار سترګو لرېږم خو هغه ما ته ویل ما له داسې ټپه راځي چې اشنا پکې 15 ځله راځي ما ته ووایه وی ما د اشنا کو ما د اشنا کو زه د اشنا ډېر خاطر کوم داسې نه وکړه کوئ دا ولې داسې مه کوئ داسې مه کوئ دا مخامخ خلک لږ لاسونه وکړه کوئ ډېر ښکلی میدان دی دې خوا جنازګاه باندې ډېر خلک ناست دی غالبا ډېر به پکې د کډي دي ټول لاسونه وکړه کوئ په جمع لاسونه وکړه کوئ مننه یو څو صابر الله ته په خیرالي وم علي صاحب ته هر کله راشم زموږ د پنجشیر ډېر ښکلی مشر د یو څو شعرونه وایم چې لږه توجه غواړم دا نه ښایي
ماشومان ډیر زیات دي ماشومان ته یو څو شعرونه وایي تاسو کې یو څو شعرونه ته وایي خپل هوښیار ماشومان د ثوابه دومره هوښیار ماشومان دي زمونږ د دې علاقې د زیدي د کډي چې ورته وایي کښېنه نو ارام سره کښېني کښېنئ بچې دومره هوښیار دي وګورئ ښه مېلمانه به تماشا نه کوي دی اوس نه لري دا ګوره مېلمانه به کښېني دی دغه دی چې څوره یې نو کښېنئ کښېنئ نو میدان به راته ښکاري هغوی ته به تماشا ښکاري مسودا لراله ما به یې ګوتې ته د سور دارګوتی واچوله او ما ته د تنکۍ مینې یو څو خبرې یادې شوې اوف زما ماشوم د کوټنو خبرې یادې شوې او یاد دې شي که نه چې تا به وي زمونږ کوڅې له ځو نن مې هغه ستاسو د کوڅو خبرې یادې شوې جنګ به وو خفه به وو خو دوه ګوتې بېلتون به وو ما طبي جرګې په خوله کېدو خبرې یادې شوې او اوس خو چې په هره لاره خپل د پازغو لګي ما ته د خپلب له ګرځېدو خبرې یادې شوې ټولو ټیمونو ته خواست دی چې هغه د مسافرو کور نه راشد ملګری ناست دی او وګورئ کبډي درته ښایي د راشد ملګري مننه کوو د ثوابی ټیم میدان ته راووته او په ګراوند کې به چکر لګوي ښکلی ټیم د ثوابی شلفو ته سیټي وغوله او زیر ترې نه مخکې دی ورپسې حماد دی ښکلی ټیم الف ده پکې بلال دی پکې نن ورته د کډي ډېر ښکلی لوبغاړی پاسط راوتی دی د ټولو وروستو د شمار لوبغاړي دي چې د کلي کلي میچ وي نیم کلي به جامې ایستې وي او راوتی به دې کې د فرنټ پته لګي دې کې هر سړی کبډي نشي کولی په شمار راوتي دي 3 او 3 شپږ 3 9 3 12 دیارلس لوبغاړي راوتي دي ښکلی ټیم د ثوابی د دوه درېو کلو لوبغاړي دي د کونډې د زیدي د کډي بل پکې د کوم ځای دی د ټانکوی بل کلی پکې شته کونډه زیده ټانکوی یو د ټانکوی یو د کډي او دوه د کونډې او نور ټول د زیدي دا د ټولې ثوابی ټیم دی ګرانو کتونکو دا د ثوابی ټیم دی دی ثوابی له کپونه ګټي ثوابی د توربېلین راوالي در باغچې ډېری پورې د باغچې ډېری نه راوالي تر جانګیري پورې ده خو کبډي دي دی یو څو کلو کې کېږي او ښه کبډمارې پیدا کړي دي د غټو غټو ذلو نه میچونه ګټي تاسو وکتل ارمان راغلی دی او تنویر راغلی دی وکاس راغلی دی په خیرالي وام هر کله راشه وایو ډېره مننه کوو جانزیب راغلی دی زموږ د بوټه کې نه حماد ما سره ولاړ دی حماده څنګه خیر دی تاسو ښه څه وایي میچ دی مردان سره او جی بس مردان سره میچ دی دا پاک ته بچي دي بس نور نه ملګري بچ کي امین او ګټه د بچي د قسمت شیر چې چاو غټو ها هغه به ګټي چې چا خیره به وکړای به قسمت ته نه پری او جی ها یو تاسو بل کوم ما ده چې کبډي سوره وخت نه کې کبډي پولیس ته ورکوال نه کوم خو پس ټیم کې مې دی او دوه کاله اوسې کوم او ورکوالي کې چې کله به د کبډي میدان کې چې ډیر وړوکی وي او کبډي به ختمه شوه دا واړه وړو چې به وروتي او جی آفرین ډېره مننه اماده الله دې روغ لره زموږ ښکلی تقریدونکی د ثوابی تل کوم که د کټه پرېوځي که د کټه پرېوځي نو د ځمکې نه پرېوځي دا ورکه هغه لاله وجاړ دغه ورکه دې پیسو نه مې ځان خلاصو که د کټه پرېوځي نو د ځمکې نه پرېوځي د پښتو ډېر ښکلې ښکلې متلې دي ابرار ته په خیر علي وام ورکله راشه وام د ذاکر ناظم صاحب او ابرار د سعودي عرب نه په خیر علي هر کله راشي ما سره هلته نه رابطه کړې وه مننه کوم په خیر علي هر کله راشي ښه الو خیر د شکر دی د کوم ځای نه خبرې کې سعودي عرب کې خیر خیریت دی کبډي ګوري او کبډي ګوري ها څه وایي ډېر خلک ستا غږ اوري په لوډ سپیکر مې ستا آواز لګولی دی څنګه چې خیر وخت کورو ها اما کوم په څه کې نه ډېر سره پیدا وګوره شمس د دختاری که نه ښکاري او پاري راته شمس وایي راته ښکاري یاره
په سعودي عرب کې ناست دی سوشل میډیا ټکنالوژي دا دې ته رسېدلې ده ګرانو کتونکو وګورئ سعودي عرب کې سړی ناست دی زموږ غږ هم اوري زموږ میچ دیخ په دې غږ اوري مننه کوم وروره خوشحاله اوسئ ټیکټره زراعتي خپتا وړاندې قدم دی ټیکټره زراعتي خپتا وړاندې قدم دی پټې پتا باد دی که د غر دی که د سم دی ته خپله رضا نه کړې همیش وي د بل په خوښه هماغه کار کوي چې کړي بل درته په نښه په منډه کې د نورو ګاډو کمې دا دې غم دی مثال دې د پښتون د زور دې ډېر دی او سپیډ دې کم دی السلام علیکم وعلیکم السلام څوک ضرور مې کم دی نه الو او اواز دې راځي وروره څوک خبرې کې په خیر علي ښه یې څه ویل غواړي خیر دی شکر دی خبره وکړه ډېر خلک ستا غږ اوري څه ویل غواړي بخښنه غواړم معذرت سره او که نه غږ مونږ پته نه رسېد دوبۍ نه څوک ملګری و ټیټي غږېږي د مردان ټیم ته د مردان ټیم ته انتظار دی د ډېر وخت نه څوک د کوم ځای نه ولي رحمان د کویت نه د ټانکیوال د کویت د ټانکیوال خبرې کوي ښه یې کویت کې خیر خیریت دی خیر خیریت الحمدلله خیر دی شکر دی ستاسو دعا ده ډېر خلک ستا غږ اوري څه ویل غواړي بس زما طرف نه ټولو سواریوالو ته ټانکوالو ته پونډیوالو ته چې څوک زما غږ اوري زما طرف نه د سپېشل سلام راشد مسافر پیج ته ډېر ډېر سلام ډېره مننه وعلیکم سلام خوشحاله اوسې ټانکیواله زنده باد خوشحال تاسو خوشحاله تاسو امین امین خوشحاله مسافرو ته په سپېشل سلام ډېره مننه وعلیکم سلام د مردان ټیم ته خواسته چې زر تر زره میدان یو ډېر قابل ملګری ډېر نر افسر زموږ موږ یې ډېره زیاته مننه کوو طارق صاحب ته استقبال وکړئ لاسونه ورته وپړکوئ د دوی په تاون باندې دا دومره ښکلې تماشې تاسو ګورئ ډېره زیاته مننه کوو هغه بلې ورځې په موبایل باندې زموږ میچ نیغ په نیغه کته موږ هغه ورځ ستایلی وه نن زموږ میدان ته راغې موږ ورته هر کله راشه وایو مننه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام شکر دې څوک ضرور مې کوم ځای نه دوبۍ کې خیر خیریت دی خیر کبډي ګورئ د مردان ټیم میدان ته راووته او تاسو ته دوبۍ کې لاسونه وپړکوئ سبزي به ورته دلته وپړکئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ سلطان بچه د پېښور د کبډي واکداران ملنګ سلطان باچا راله لر کله راشه وایو مننه کوو په خیر علي وایو ډېره زیاته مننه پېښور کې کبډي ژوندی ساتلې ده د مردان ټیم په ګراونډ کې چکر لګوي سلطان باچا ګرانو کتونکو دا وخت تاسو ته مخامخ دی ډېر خلک ستا سلطان باچا دا وخت ګوري په ټوله دنیا کې موږ سره ملګري ناست دي نیغ په نیغه د مردان ډېر ښکلی ټیم ډېره مننه خوشحاله اوسئ
مننه جی مننه فخر زمان د پونډې ډیره مننه دا د ثوابای ټیم ولاړ دی دا وخت تاسو ګورئ ګرانو کتونکو دننه چې څومره خلک راغلي دي یو کس به پاسوي نه د ثوابای ډېر ښکلی ټیم شمس زیدوال ورسره ناست دی ظاهر لیونی خالد ورسره ولاړ دی او د ثوابای ډېر ښکلی ټیم یو پکې د ټانکوی دی یو پکې د کډي دی دوه د کونډې دي نور د زیدي دي دا د ټولې ثوابای ټیم دی السلام علیکم څوک ضرور مې د کوم ځای نه سعودي عرب کې خیر خیریت دی بس موږ پوره د کبډي خاوو یاره ډېره مننه دغه د دواګانې کوئ سعودي عرب کې دواګانې قبلېږي چې د چا لاس په خوب نه شي او په امن وشي دواګانې کوئ ګورئ میچ مننه کوم خوشحاله اوسئ ډېره مننه جي خوشحاله اوسئ مننه مهرباني خوشحاله ظاهر لیونی سویل غواړي او زر تر زره میچ شروع کوي بسم الله الرحمن الرحیم زما راغلو مېلمنو زه د خپل کلي طرفه تاسو ته ټولو ته په خیرالي وایم خبره دا ده چې امپایران نو درولي دي څه قسم دغه وي څوک هم راغی میدان ته دا خبره ده که د سپینو کپړو والا کم طرف نه یو مشر به د مردان وي یو به د صحابی وي بل به څوک نه وي هغه به چې کوم دی نو ما سره خبره کوي بل چا ته اختیار نشته چې هغه میدان ته راشي او دا چې کوم دی دا خبره واورئ ځکه چې که هر سړی میدان ته راځي نو بیا دا لبه نه جوړېږي دا به روانېږي نو دا شی مونږ روانول نه ورکوو نو ښه خبره دا ده چې د هر سړي عزت په خپل لاس کې دی والسلام د ظاهر لیوني ډېره زیاته مننه کوم انیس راغی د مردان د کبډۍ کپتان انیس وایي چې 11 لوبغاړي دي د دواړو ټیمونو ودرېږي که 12 راغی موږ به پوینټ خلاف ورکوو یا بغیر د امپایر نه که بل سړی خلاف راغی د سپینو کپړو کې راغی او تپوس کوي یا خبره کوي نو موږ به احتجاج کوو پوینټ به غواړو کوشش وکړئ چې 11 ودرېږئ دواړو ټیمونو کې 11 ودرېږئ 11 نه سیوا مو ودرېږئ دا رولز دي څلور به خامخا نیولو ته ولاړي یو به 2 زره نشي تللی منځ کې به لوبغاړي دي نو هله به بیا بل لوبغاړي دي د ذوالفقار کې ډېره زیاته مننه کوم زموږ د مالکۍ ملګری ښکلې کبډي ریکارډ کوي تاسو به د ذوالفقار کیپ ویډیو نه ګورئ مصور د مردان ډېر ښکلی تښتېدونکی السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د کوم ځای نه ګلنار د مسجد
خیه خیر الحمد تاسو خیر راغلی شکر دې کبډي ګوره ښه کبډي پروګرام ټول ډېر مزدار دی ټولو مسافرو ته ټولو کلیوالو ته سلامونه ټولو مرګرو ته وعلیکم السلام الله دې روغ لره خوشحاله وکړي ډېر مهرباني مننه مصور د ټاپ تښتېدونکي مردان سره نن یو غټ لوبغاړی راغلی دی کبډي شروع کوم مصور ورغلی دی ټیپ ریکارډینګ کوټه چې وکړو لوبغاړی ورپسې دی چې شام ورته لاس کړی دی وتښتېده دي ښکلی تښتي مایه لوبغاړی د ثوابه سټار تښتېدونکی اوزیر اوزیر د ټچ لوبغاړی خپونه ډېر شو جوړه خپونه نښتې جوړه خپونه نښتې په لومبي پوینټ باندې لوبغاړی به بار اړوي کرښې څخه کبډي جوړه ده وایي د مردان اوزیر په لومبي پوینټ ګیر شو دا د مردان د طرف نه بل ډېر نامتو تښتېدونکی ښکلی وجود لري ټچ وکړه تښتي ښکلی وتښتېده 3 پوینټه سري ده بلال د کونډې لوبغاړی دی نه کښېني داسې به وایي ورته تاسو دی نه کښېني ټچ وکړه راتښتي ښکلی راتښتي پوینټ یې راوشي خو ثوابۍ دپاره بلال ښکلی تښتېدونکی بلو کې به ډېر ښکلی تښتېده کوم ملګري چې زما غږ اوري کبډي شروع ده زه موبایل باندې خبرې نشم کولی مصور حمله وکړه ټچ یې ونه کړه پرېوته پورته لاس شو لوبغاړی ترې راتښتي انیب ته وتښتېده ښکلی وتښتېد انیب ته یې لاس اوچت کړه حماد ښکلی تښتېدونکی د زیږې کوي ټچ وکړه ښکلی تښتي آفرین ښکلی پوینټ د ثوابۍ دپاره حماد نوی سټار وایي به ونې به نه وایي مردان دپاره هم ښه لوبغاړي دپاره لاسونه پړک وایي لوبغاړی ګیر دی احتشام نیولی دی شام ښکلي نیول کوي ته یو خلاصه کړه بلې هم را خلاصه کړه قاسم دې ښکلې را وتښتېده هغه دې خپې خلاصې کړې اوزیر لاجواب تښتېدونکی ټچ وکړه ښکلی تښتي اوزیر لاجواب تښتي د مصور ضرور بلال نه وتښتېد مصور د پوینټ دپاره تیار دی دواړو ټیمونو کې فرق مصور دی مصور لوبغاړي ورته لاس کړه سټې کې وو ځان یې خلاص کړه تښتي ښکلی تښتي مایع لوبغاړی د
ثوابه نه ویلو پاره که بلال دی بلال د کونډې کلي سره تعلق ساتي ښکلې را تښتي آفرین په باور تښتي دویم پوینټ د بلال او غټ لوبغاړی پنځه شون خطا غټ لوبغاړی تړلی اختشام تړلی آفرین پوینټ د اختشام ښکلي نیول کوي د ثوابه ټیم ګډ ډک دی چې موږ سلمان بیمار دی حماد د زیدي ښکلې تښتېدونکې راتښتي ښکلې راتښتي آفرین لاجواب تښتېدونکې دا درېیم پوینټ آمادي آفرین په یوسف یو فواره ځمکه ډېر ګڼ تعداد کې ولاړ دي تماشې کوي ښکلې نندارې ښکلی میدان مصور پوینټونه راته ووایه جنیده امیر صاحب गिलास रहा पार्सल का गिलास تړلې راځي را خلاص کا د وزیر ښکلی پوینټ پوینټونه 7 او 7 اوه برابر دي لومبي درې مردان کړي شام لاس کړی دی ډېرې ښه لوبغاړی وتړو کرښې څخه وتړو د دواړو لوبغاړو به د زور پته لګي چې کوم یو کې زور ډېر دی کرښې څخه لوبه چیدلې ده او ډېر صحیح چیدلې ده موږې ولې ټکولی دی سیټي وغږېده آفرین ښکلی پوینټ دی شام کرښې څخه لوبغاړی وتړو بلال ښکلی تښتېدونکی ورغې ټچ وکړه خپېنده ګیر شو راتښتي لوبغاړی لرې کړه ځان آفرین ښکلی تښتي ینګ لوبغاړی د کونډې پوینټ څومره دي 9 د مردان 9 د ثوابه 2 پوینټه لید دی مصور ورغلی دی د پوینټ ذمهوار د پوینټونو مشین موبایل باندې رنګونه ډېر زیات دي خو نیم سم ورته بخښنه غواړم تاسې وکړو لاندې کول ګران دي د مصور تیز دی حماد ښکلی تښتېدونکی څلور نیولو ته ولاړ دي او څلور به خامخا ودرېږي څلور نه کم وروسته شي بچی لږ لږ وروسته شه ډېر ښکلی وډانګ آفرین ښکلی زبردست تښتي لاغ لوبغاړی سلطان باچا مننه کوو سلطان باچا راغی میدان ته د پېښور د کبډي اختیارمند نوی لوبغاړی ورغلی دا دیشه بچې کړ تاسې لرې شوی خپې ګیرې کړې انیپه او راخلاصې کړې دي آفرین عزیر د پوینټ دپاره تیار دی تارو غږېږي یو ملګري تارو راوړی دی ټچ وشو عزیر ټچ کړی دی طاقت والا لوبغاړی ښکلی تښتي ډېر ښکلی تښتي آفرین په لومړي ځل ګیر شوی دی لوبغاړی چې ګیر شي نیم شي عزیر چې ګیر شي نو ډېر شي زمونږ د دې
ډېر ښکلی مشر سکندر پان صاحب سابقه ام پی اے میدان ته راغی موږ ورته هرکله راشي وایو مننه یې کوو احتشام یې ټچ کړی دی مصور تیرو ډېر ګران دي آفرین تیرو ډېر ګران دي ښکلی تختی ډېر ښکلی پانچ شام ته باسط ورغی غوري غوري میزایل د کډي ورغی ډغرې وواله ښکلی راچښتي ډېر ښکلی راچښتي ډېر ښکلی راچښتي آفرین خالص په طاقت چښتي مونډی وجود باسط ښکلی پوینټ باسط دا چابک لوبغاړی ورغلی دی او د خپې نه ونښته شام خپه نیولې ده شام خپه نیولې ده لوبغاړی ګیر کړه ښکلي نیول کوي شام اختشام زبردست نیول کوي مثال نیولې ده ښه مثال مثال ښکلي پوینټ ونیسه عزیر کوم ملګري چې ټلیفونونه کوي زه بخښنه غواړم د هغوی نه نشم اورولی ستاسو کال عزیر ورغلی دی عزیر ټچ وکړو علي چې ټچ کړی دی ښکلې راچښتي لاجواب چښتېدونکی دارو غږېږي خلک وایي دی دا وایي چې سبحان تیری قدرت دا وایي دا اردو کې وایي دی اردو ولې ورځي مصور ورغلی دی مصور نیول ډېر ګران دي ټچ وکړه راچښتي پوینټونه وایي چې اندري څه ګول 11 او 16 14 او 11 دا 15 11 قاسم ښکلی تښتېدونکی شمس وله مخې ته شو شاملا ته چولو کتل کو که زما غږ اورئ نو چې لوبه خلاصه شي نو ستاسو کال به اخلم عزیر ورغلی دی ټچ وکړو سپارې ټچ کړی دی راچښتي سپاره چښتي آفرین ښکلی تښتېدونکی ذمهوار لوبغاړی غټ لوبغاړی احتشام میدان را خلاص کړو خپل پوینټ یې راوتښتو بازۍ آفرین آفرین په دې څومره غټ وجود باندې داسې بازۍ آفرین بلال ورغی بلال ټچ وکړه راچښتي لا نیولې شوی نه دی ښکلی نامتو تښتېدونکی غټ لوبغاړي بازۍ واړوله تاسو ته لاس وکړه کوی په کوم وجود یې درته بازۍ واړوله آفرین نوم یې راته وښیئ حضرت عمر مصور لا نیولی شوی نه دی څو میچونو کې نه دی نیولی شوی نن نه پوینټونه راته ووایه 17 ډېر ښکلې موقع وه د پوینټ اخیستو د مصور نه پوینټ د مصور پوینټ د مردان 14-17 څوارلس 3 پوینټ لیډ دی ثوابای سره حماد ښکلی تښتېدونکی ټچ یې وکړو بلال یې ټچ کړی دی راچښتي په غټ وجود ښکلی راچښتي لوبغاړي یې له مخه ووله ښکلی تښتي آفرین آفرین قاسم ښکلی تښتېدونکی هر میچ کې ولا پوینټونه کوي ظاهره عزیر ورته لاس کړو ګیرې کړو راځئ غوښتې اوچته او شاته یې راړو
عزیر کرخی څخه لبه کړې ده پوینټ یې نیولی پوینټ د ثوابی پوینټ د ثوابی پوینټ د عزیر آفرین ناممکن پوینټ یې ممکن کړ تښتېدلی لوبغاړی ښه لوبغاړی یې وتړو ډېر ښکلې نیمه لوبه وشوه شل برابر شو سمسه نیمه وشوه څومره دي شل او څو 14 څوارلس شپږ پوینټه لیډ دی ثوابی سره په بریک باندې زما کیمرامین عبدالوهاب صاحب سره د انس ډېره مننه کوو بلال نن ډېرې ښکلې لوبې وکړې اوس سړي کاک ته به یو ښه السلام علیکم وړی یم جانانه ستا ته لاس کې روغ ستا فکر وړی یم جانانه او چېرته به دې ګورم ستړی ستړی یم جانانه او خدای خبر چې مخکې به د کومو مرحلو وځم خدای خبر چې مخکې به د کومو مرحلو وځم دا خو لا د عشق مکتب کې چڼی یم جانانه او هر پله چې وړي مې چې په هر نورې نظم د مجبورۍ نه به زه خو د اوبو په سر خسړی یم جانانه او دا زما عدم ده د عدم نه دردېدم کیسه دا زما عدم ده د عدم نه دردېدم کیسه ځکه د هر دور یم خو نیمګړی یم جانانه او هغه چې ژوند په هر قدم سندره کړی و هغه تسکین اوس ژوندو کې مړی یم جانانه نو زه نه کوم خدای لاسونه نه پړکوي څه چل دی لاس نه پړکوي نیکبخته څه چل دی مننه کوم یا نور محمد خان مننه کوم اوس ماله بیا دا څه نوم راځي چې تاسو به لاس څنګه پړکوئ نوکر خیر دی که افسر کره اوسېږي نوکر خیر دی که افسر کره اوسېږي او افسر نه دی چې نوکر کره اوسېږي او ښځه ډېره وي خوږه خو دومره هم نه چې سړی پسې د سخر کره اوسېږي دا چل خو مالې راځي هوښیار دی چا کار کې کار نه ساتي هوښیار دی چا کار کې کار نه ساتي او بې ځایه ناستې نه کړي لار نه ساتي او څلور پنځه بچي په ناز لویوي خو څلور پنځه بچي یو پلار نه ساتي چې د لګان ژوند کو د ونې سره زه خو دا نه وایم چې خیرات له مه ځئ خیرات له ځئ خو د بلنې سره څوک د واده نه پس هماغسې وي ځنې بدل شي د کویدنې سره د مشر مخکې په ادب ودرېږه کشران پوه که زورنې سره که پښتانه څه خپلول غواړي پښتون خپلېږي د پښتنې سره پخوانی میندې به وختي پاتېدې ټپې به یې کولې د میچنې سره د لیډرانو خېټې ډکې نه شوې عوام یې وخوړل څرمنې سره که نوی کار شروع کول غواړي نو سلا ټوله کې مېرمنې سره اوس خلک ډېرې سره دوکې کوي نشران ویښته پرېږدي د ځنې سره او چې پښتوغان بلاله ډېر ښه ډېر ښه مصور چې پوینټونه مشي ورغې او واري سفاري وځانګل شام دې شیخ دې شام راو شام دې ته وګورئ دا افرین په احتشام پای سپورت جوانرا حماد مصور حماد او بلال لانه ورشي لي دی اگر ازوي و دې ډایرکټ کې چې سلماني ورځي ها د چې بل پریده چم شي وزیر او ګرځو څنګه ها زول په کار کې بل كلنا ثوابين قوانين السلفانية جنة الكثير وأخبر الإسلام خان راغب وأخبر الإسلام خان راغب الدست التاغير كيف نوسم أغير أغنى ما ينتجي كي مديرة مننا كوم أخبر الإسلام روسا بخيراني
खाना वीडियो कट हाँ कट नेटवर्क मसाला ही अक्सर لا بقى الاول بيع تنوع صحيح Siapa lah sama tu? Lain. Islam Khan dan Abdul Khan, Sikandar Irfan Khan, bertarik से 470 Sekarang ni wali dia mana nak kau? Abdul Khan dekat dia mana nak kau dalam sport bergerak. Sultan baca politik terudar dia, Sultan baca dia mana nak kau dekat power. Kudu muda, pozora-zora sarala suna milau kai jak la suna. Rakat wala wujuduna shurshi wujuduna. Musawir, Uzair, Hamad. Ini khuli min dari khuli, Bilal diri khuli min dari khuli. Kapal kita ni शुक्र है